السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر یاست، ښه جوړ یاست؟ وختونه د ځای کوم د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ مو چې راخیستی دی د فارماکولوژي څه مو راخیستی، په دې کې به لږ فزیولوژي هم شته، دغه د بلیډر د څه ده. نو په دې کې د M3 بلاکر تعریف دی چې دا کومه دوا ده، څنګه کار کوي. OAB په نامه چې کوم اوور اکټیو ساین اف سپټم دا د ښایم، او د بلاکر خپله څنګه کار کوي. دغه د M3 ریسپټر کوم چې مسکرینیک ریسپټر دی دا څنګه کار کوي، څنګه ځي ده. نو داسې اول وار ډېر ډیفینیشن دی، بیا د دې خپل میډیسن دی چې کوم بلاکر دی دی، بیا تعریف دی، بیا د ساین اف سپټم دی، بیا سایډ افیکټ دی. دا ټوله په دې کې در کوروم، یو په ګورې سر دې په خلاصېږي، کنې سر دې نه په خلاصېږي. ښه M3 یو پله په یاد وساته، دې ته مسکرینیک ریسپټر وایي 3 سیده. مسکرینیک ریسپټر چې دی ام په نامه باندې چې کوم ریسپټران چې دي دا بیخي ډېر دي. په دې باندې باقاعده زه یوه ویډیو جوړوم چې ریسپټر دا څنګه روان دی، څنګه نه دی. او د دې ته یو بل شی هم وایي کېږي فیراسمپیتیک نیورو ترانسمیټر هم وایي کېږي سیده. نو داسې دی، دا بیخي ډېر دی سیده، دا بیخي ډېر دی سیده. په دې کې ما صرف M3 راخیستی دی سیده. د دې خپله مسکرینیک ریسپټر چې دی پر دوه قسم دی سیده. نو یو نیکوټینیک دی، یو بیا مسکرینیک دی سیده. نو موږ مسکرینیک باندې خبرو کوو، په هغه باندې هم چې کوم 3 ریسپټر دی هغه خبرو کوو. دریم چې دی کوم چې دی هغه ریسپټر خبرې باندې پر هغه باندې خبرې کوو سیده. راځو چې اوس مخته لاړ شو. مسکرینیک ریسپټر چې دی دا د اسیټایل کولین ریسپټر یو ټایپ دی سیده. دې ته په mAchr په نامه هم وایي کېږي سیده. نو دا د هغه ټایپ دی، دا هغه وخت اکټیویټ کېږي یا اکټیو کېږي یا ټریګر کېږي چې کله زموږ مسلز کونټریکټ کېږي یا موږ مسل د راکشېدل یا موږ مسل کښې کېدل. اوس ګوره مثلا تا یو دا د بولو تیلی ده، دا اوس ګوره ډکه ده. اوس داسې یو کله د بولو چې دی نه وځي، نو دا بیا داسې ریسپټر راځي. اوس دلته زه سر د خلاصوم، ما چې پات لکه یو مثال یو تیلی ده، تا د اوبو ډکه کړل، هغه تیلی چې د چې ته کله کښې کاږې نه د زماني پر دا اوبه نه ځي نه وځي، نو دی هم دغسې کار کوي. دی مسل چې دی د سمود مسل دی چې دی زیاتر پر سمود مسل باندې پیدا کېږي. نو هغه د کونټریکټولو راکښې کولو کار دی کوي دا M3 ریسپټر چې دی سیده. په دې کې بیا نور ټایپ دی 1 2 3 4 پر زړه باندې مستا پر ډېرو ځایونو باندې دی سیده. زه دلته صرف زما به کوشش دا چې په بلیډر باندې خبرو کولې، دوا مو د بلیډر راخیستی دی چې کوم بلاکر چې دی M3 بلاکر چې دی دا کوم میډیسن چې ما راخیستی دا د بلیډر دپاره دی. نو مخته ځو. دی چې دی پر سمود مسل پیدا کېږي سیده، او د ده کار دی کونټریکټ کول. بلیډرسو د سینې چې کوم برونکو کنسټرکشن چې ورته وایي، یعنې سینه چې ده د خپله کښې کاږي بیا ایله کې، نو دلته هوا بیا کښلو په ډکولو کې کار کوي. نو دا د کار کوي، د M3 دغه کار کوي سیده. نو اور په بلیډر کې هم دی شته، په سترګو کې هم شته دی. سټیمولیټ ګلینډیولر په نامه چې کوم سیکریشن دی، دا چې دی کوم ځای سپیلینګ راته وي بخښه به کوئ سیده، کوچنی نه معلومیږي څه. نو کله هغه موږ په خولې کې چې کوم ګلینډ دی، سلایوا چې جوړېږي، یعنې ناړې جوړېږي، میوکس جوړېږي یا نور داسې یو شی جوړېږي، نو د هغه هم دا M3 ریسپټر ورسي اکټیو کې بیا دغه کې په دې باندې بیا ویډیو راځي سیده. اوس موږ مقصد صرف په بلیډر باندې دی سیده. او ریسپیریټري سیستم، ډایجسټیو سیستم، یورینري سیستم، اټونومیک نرو سیستم کې هم دی کار کوي سیده. نو دا کوم چې جی پروټین په نامه دی، دا جی پروټین بیا خپل ځان ته یو جلا میکانیزم دی سیده، چې دا بیا ولې داسې دی جي کیو پروټین چې دی داسې سي سیده. اوس دلته راځو چې دی کوم میکانیزم استعمالوي سیده. په دې خو سر خلاص شو چې پر د M3 چې دی مخصوص M3 نور نه ده شم، پر سینې کې هم شته، پر بولو بلیډر باندې هم شته، کوم چې د دوی سمود مسل دی پر هغو باندې دی سیده. اور پر کولمو کې هم شته، په خوله کې هم شته چې کوم ګلینډر دی، ګلینډولر په نامه چې کوم دی هغه چې کوم سیکریشن کې سلاوای میوکس یا ټیرز چې دی دا چې جوړي، نو هغه چې دی هغه د هغه اکټیولو کې هم دی کار کوي سیده. دا خبره بیا زه اوس په دې در کوم چې دا نور شم په یاد وسه، دا بیا په سایډ افیکټ کې کار کوي سیده. اوس ګوره ستا دماغ څه سیګنل راغلی، ستا دماغ څه سیګنل چې راغلی هغه اسیټایل کولین راغلی سیده. اسیټایل کولین نه دی، اسیټایل ACH په نامه دا راسي. دا چې راغلی یو منټ، نو ښه ستا سیګنل چې راغلی دا په کومه لار راځي، د هغه پیراسمپیتیک لار باندې راځي سیده. دا به جلا موضوع ده، دا دلته ډېر نه ګډوم ولې اوږدېږي. نو هغه راشي سمود مسل ته سیده. سمود مسل کې دوه شامې په یاد وساته سیده. یو دی بلیډر، یو منټ بلیډر
ډیټروسور په نامه دی او یو دی انټرنل یورترل سپینکټر په نامه دی. سپینکټر دا چېرته څنګه وایو سیده نو دا چې دی په دا ځای باندې ریسپټران هم پراته دي سیده. دا ګوره یو دلته سو یو دلته سو سیده. نو دا دوه کار دغه دوه شان څه کار کوي دغه بلډر ډیټروسور او انټرنل یورترل سپینکټر په نامه چې دی سپینکټر. نو دا څه چم کې دا بولي ذخیره کی او دا مسل چې داسې ورته نیولي چې دا بولي به ټایم ولاړ نه شي چې دا یو فول سي ډک سي. نو هغه زمانې پورې دوی دا دوه پروټین چې دی دا دوه د شان چې دی دا چې دا دلته دا بولي محفوظ ساتي سي چې تر څو پورې خپل ټایم پوره نه سي او د دماغ څخه سیګنل را نه سي دا هغه زمانې پر دوی نه ایله کېږي. نو دلته بیا اوس کوم میکانیزم استعمالیږي؟ دلته دا میکانیزم استعمالیږي اوس کله چې اسیټایل کولین راغلی ACH کوم دغه د نورو ترانسمیټر چې دی نو هغه راځي دلته سمول مسل ته چې راغلی در دا ځای پر ورسېدی نو دی بیا څه چم کې کوم دغه دوه ځای کې ریسپټران پراته وسیده یو بلیډر ډریسور په نامه چې دی او یو دی انټرنل یورترل سپینکټر په نامه دی سپینکټر په نامه څنګه ته وایو. نو دلته چې کوم ریسپټران پراته دي نو دی راځي دا خو د بول ډکې دی بغیر د دې اجازه د بول نه لکې نو دا راځي دا ریسپټران چې رالم نو دا ریسپټران چې دلته ورسره ومشلېدل د دواړو سره سره نو دلته چې سره ومشله دا اکټیو سله دواړه اکټیو سله دلته چې کوم ریسپټران پراته دي دا دواړه اکټیو سله نو داسې چمه کې دغه کې کونټراکټ کې پر سخت کې سیده نو چې کله پر رخصت شو دلته دا یو خو دلته پروت او یو دلته په داخله کې پروت دی کوم چې انټرنل یورترل سپینکټر په نامه چې دی نو دا چې دا علاقې سره علاقې بولتوی سوله ګرکار سو ریلیکس سو دماغ ګرځه پر ځای سو نو دا رقم یو میکانیزم استعمالیږي د دماغ څخه سیګنل راځي هغه سیګنل پر بلیډر باندې کوم ریسپټران پراته دي پر هغه ریسپټران باندې ومشلې نو یو ریسپټر چې دی کونټراکټي لوړ چې کوم M3 پر بلیډر باندې کوم پروت دی بلیډر ډیټروسور په نامه چې کوم دی پر هغه ځای چې پروت دی هغه څه چم کې کونټراکټ کوي مسل پر کونټراکټ کوي را سختي او دا بل چې دی دا بیا لار علاقې چلته بول ووځي ریلیکس شي ده نو په دې وجه دا رقم یو میکانیزم رواني دماغ په دا رقم ریلیکس شي دماغ ته سیګنل رواني هغه راشي سمود مسل پر دغه کې نو دا رقم یو ترتیب یو میکانیزم رواني شي ده. اوس دلته بلاکر څه چم کې بلاکر بیا دلته اوس مخ ته خلاصون بلاکر څه چم کې دغه ریسپټران چې دی یو میټ د لیش پورته دلته دا ودرېش دا ځای بلاک کې شي ده نو دا موږ څه وخت په کار راځي او ولې دا میډیسن موږ خورو ولې بلاکر ته موږ ضرورت پیښ شي بعض اوقات یو قسم ډیزیز موږ ته جوړ شي ادي مخ ته د سر د خلاصون OAB په نامه باندې یعنی اوور اکټیو بلیډر څه چم په دې کې څه چم شي دا زموږ کوم بلیډر چې دی دا بیخي اوور اکټیو شي سیده اوور اکټیو دا نه معنا دی چې دی دغه وکي دا بولي چې د بلیډر پر رسیدلی نه یا دی وبو شي مې د چشلې نه د بلیډر پر رسیدلی نه بس بیا سړی بولي کیږي یا سړی څه بولي کیږي یا ځنې کوښنه لیدلی په د شپې بولي کی نو دا غو بلیډر چې دی اوور اکټیو شي سیده د مختل سره خلاصي سیده نو دا د هغه د پرمول استعمالو دا میډیسن چې دی نو دا بلاکر راشي پر هغه ځای بد سیده دا ځای بند کې د کیلشیم چې دی کیلشیم لیول راکښته شي ده کیلشیم لیول چې دی او دا اسیټایل کولین څه چم کې دا چې کله ریسپټر سره ورسېدي نو دا بیا IP3 په نامه یا DG او کیلشیم لیول چې دی په دې کې په یاد وساتم دغه یو کیلشیم دی نور شان چې دی دا زوس په دې نه درښیم چې دا مالیکولر بایولوژي لیول دی بیا هغه راځي هغه بیا بیخي ویډیو ورځي نو د څه چم کې چې کله دا اول سر کې چې کله دا اسیټایل کولین راشي نو کیلشیم انکریز کیږي او چې کله ته دا بلاکر وخوري نو دا کیلشیم ډیکریز کیږي هلته دا دی بند سو کیلشیم ډیکریز نو د کونټراکټ چې دی هغه کېدل او لارې لکول هغه ډیره کم شي نو دا میډیسن مو دغه د پاره کو چې د ډیرې بول تللې یعنی دا هغه کوشنی د پاره کو یا هغه سړي د پاره کو چې دغه بول ډیرې دي یا بول نه ګریږي یا چې د ماس خالي یو دمه په دماغ بول او بچشلې نه په دماغ کې دا سیګنل لاړ شي چې بول ته ضرورت دی نو دا کیلشیم د لیول کمې شي د ډرګز ټایپ چې دی یا دوا ټایپ چې دی سیده هغه ته اول ته وایي کېږي اوکسیبوټینین په نامه دوم ته وایي کېږي ټولټیروډین په نامه دی سیده او دریم ته وایي کېږي سولیفیناسین په نامه دی او څلورم ته وایي کېږي ډیریفیناسین په نامه سیده دا وینه د دلته دا سپینینګ غلط شوی دی سیده
CIN دی سیده او دلته هم سپیلینګ غلط شوی دی دا نه مسکرینیک MU راځي سیده مسکرینیک سیده او اخري چې دی هغه فیسوټیروډین په نامه دی سیده نو دغه میډیسن چې دی په دې ډیزیز کور کوي سیده نو دا ډیزیز اوس ګوره داسې ایزي سمپل طریقه ده در وښایم سیده نو هغه کوچنی چې ډېر په ځای کې بولي کې بې اندازې خپل در حد زیات بولي کې نو هغه ته دا میډیسن ورکوي سیده او دا یوازې نور کې دا کمباین ورکوي یو بل شی هم ورسره ورکوي سیده او بل ډاکټر سره مشوره کوي ول دلته چې دی زه صرف هغه کم بلاکر چې مرخص دی پر هغه خبرې کوو سیده نو هغه ډیزیز چې دی یعنې چې تا کله اوبه څښلي نه وي هغه دم د بول تیز راتلل یا په دماغ کې 40 ساعته په بول مثال چې دا 40 ساعته بول نیول یا دا ستا دماغ دا سیګنل درکوي چې بول ورته درځه بول یې وکړه صحیح نو هغه دغه اوور اکټیو یا OAB سپټمز شماره کېږي صحیح نو په هغه کې څه چم کېږي بلډر چې ډک شوی نه وي بیا پر کونټریکټ شي صحیح یا یو داسې ناجوړي وي دغه د وجې څخه پرته بول تللو دغه دپاره ورکوي یا نور داسې وي چې ته یو ځای ناست نه یې په دماغ کې بول وي هلته بلاکر ډېر زیات اکټیو شي نو دغه د وجې څخه بیا ستا بلیډر چې دی ډېر اکټیو کړي چې بول یې پکې راغلی نه وي دی بیا پر کونټریکټ کې اوس وایي چې ژر بولو ته ولاړ شي یا کنټرولوی یې نه شي سیده خپل در کنټرول ووځي ولې خو بلاکر د کنټرول کار هم کوي دا بلاکر نه دی دا سموت کوم چې د یورین کنټرول یې سیده نو دی د کنټرول کار هم کوي نو هغه ان کنټرول شي سیده نو د دا دپاره دی چې دا میډیسن کوي او د دې سایډ افیکټ هم شته سایډ افیکټ اول وارې خوله وچېدل قبض کېدل سترګو سم لیدل نه یا سترګې کمزوري کېدل یا نور داسې خوله کمېدل د جسم د سیده یا د بولو خپل ټایم ټیبل خرابېدل سیده نو کتاب په دې کې نور ساینوسپټن هم شته سیده ولې د ده چې دی دا پر معدې باندې هم دغه ریسپټر شته چې هر ځای دا ریسپټر M3 یو میټ دا ګوره په سا کې هم په ښځه کې هم شته سیده په سا خپله یو دغه دی په ښځه کې هم شته پر ګلینډ هم شته په خولې کې چې کوم ګلینډ دی په دې کې څه چمه کېږي بعض اوقات هغه د خولې چې کوم سلایوا چې دی جوړېږي میوکس جوړېږي هغه چې ته دا بلاکر وخورې نو هغه بند شي دا دې سایډ افیکټ دی سیده په کولمو کې په نور داسې ځایو کې چې کوم دا بلیډر وي نو د هغه د وجې څخه د خولې خوند و سترګو کتل په سترګو کې هم دا M3 شته سیده نو د هغه د وجې څخه دا بند شي او بعض اوقات دا بیا دوی په پیدا هم استعمالوي دا بلاکر چې اوس ګوره د چا خولې ناړې ډېر تویېږي نو د هغه دپاره هم دا بلاکر ورکوي نه د خولې ناړې راتلل یا هایپر سلایوا چې ورته وایي میوکس راتلل د هغه دپاره هم دا بلاکر استعمالوي ولې دا خو هلته هم شته سیده نو دا ویډیو پر دغه ځای ختمېږي کوم ځای کې مو مس کړی هغه دپاره بخښه